د طالب سره د مو هیڅ بدي نشته. وطن امن د دغه وطن خلک د دغه وطن تورسرۍ د دغه وطن اقتصاد د دغه وطن عزت بچ کول دي. هیڅ د هیچا سره بدي نه لري. جام خو د مو سره فوجي کام کړی دی، چا سلنډر دی، دا سوس دی، دا جاسوس دی، دا طالب دی، دا مالک دی، دا لیډر دی، خپل هم سره مړه دي. خو دا پټرول چا په اچول دا په آ باندې دور ته سترګې خلاصول په چار دي. نشته څو د خبرې سیاسي وخلي ذاتیوي نه وخلي. ټول سیاسي تنظیمونه موجود دي، قومي مشرون موجود دي، د پی ټی آی یو ملګري آصف صاحب یو دوه خبرې وکړې. خبره دا ده چې منظور د پښتون په خوړه څه غوړي هغه ډېر واضح دي. په دغه ځای کې د یوه خبره چې د حکومت او د عوام په منځ کې د یوه پل ضرورت وي. په پنجاب کې په لاهور کې د عوام او د حکومت په منځ کې په قومي سطح باندې ایم این ای کردار ادا کوي. په صوبایي سطح باندې ایم پی ای هغه د پل کردار ادا کوي. په لوکل سطح باندې میر وي. د کلي په سطح د سیول ایڈمنسټریشن سره په هغه ځای کې کونسلر وي. نو زه یوه پوښتنه که دلته چې د میش ایم این ای هشته پل هم ښه جوړ دی، د میش ایم پی ای هشته، د میش میر هشته، د میش کونسلرون هشته. نو زه خو دا ویایم چې د پاکستان د قانون د آیین لون دی چې په کراچي، لاهور، کویټه، فیصل آباد کې کیم پل د جوړ دی، پل خو میش جوړ دی. ضروري خبره څه شی دی چې دا پل کې مسله څه شی دی؟ پل خو جوړ دی. دولته میش ویایي چې منظور د منظور اووز د دغه نه پنجاب فایده وخسته. د منظور اووز پنجاب ته هغه پیغام ورکړ چې دی به په سادۍ کې انشاءالله یود سوتی. هغه څرنګې منظور د ډنګې پر اڅه نه دي کړي، منظور د روډ پر اڅه نه دي کړي، منظور د امن پر کړي دي. او د هغه امن نتیجه ده چې نن آصف صاحب، ملک ګل محمد صاحب، میر شاه فیصل غازي صاحب دا ټول په چغمالي کې سره نوستي د هغې زورورې قوتینې خلاف په جواته خبره کو. دا نتیجه د منظور د مبارزې ده. خبره دلته وشوه چې په دغه ځای باندې میش ته په چار دو چې د بجټ د ټکي دپاره در نه ورکړي. د مسجد کوم په ډېر مشکل وخت کې 4 میاشتې در نه په ټانګ کې ورکړه. د څه شي پره؟ د دغه کورینه چې ړنګ شوي وي د دغه د فنډ پره. خبره یایي چې ټوله 13 میاشتې ته ورسېده. میشتو سو دلته د وخت اساس دی. میشتو سو د خبرې سیاسي وخلي ذاتیوي نه وخلي. خبره دلته پی ټي ایم څه کو. رحمت شاه په دا غرینه کې چې منډه وایي هغه څه ته وایي هغه بدله خبره ده. هغه داسې چې په فاټا کې سکولونه جوړ دي یا جوړ شول، خو ړنګ چا کړل او ویله ړنګ شول ځکه چې امن نه و. دغه مطلب دا دی چې د سکول جوړول ته، د سکول چلول ته امن اول شرط دی، که نه وي دا ناکام دي. دغسې د مو مکین ته، د مو شاول ته، د مو انګوره ډاتیا ډېر کښلی کارپیټډ روډ جوړ دی. په دغه مکین کې څوک کاروبار ویلی نه، په دغه مکین کې څوک وخترای ویلی نه. د ځکه نه کو چې په ترقیاتي چارې نه د مخه دلته امن هغه یو شرط دی چې امن نه وي د تو د دغه ترقیاتي چارې هیڅ فایده نشته. بجټ میلاویږي، هر کوم میلاویږي،
خو چې امن نشته نن یې میش پیدا نه ویني خبره دا دو ضروري چې دا جنگ میش مخنیوی څرنګه وکړي ضروري خبره دا دو د دغه جنگ اول د مخنیوي طریقه په قوم کې اتحاد اتفاق دی چې د کارکنې مسله وي د میش ټول وزیر قومي مشرون او علما اغزوی ته رسېدلي وي چې د ټانک د ترقیاتي کیسې کیسه وي بیا ټول علما کرام او قومي مشرون کیس د ډي سي کمپاونډ ته سره ورسي خو چې د امن کیسه وي بیا ځوانون او څه قومي مشرون او علما کرام رودروي نن دلته په چاروا دا د رحمت شاه جلسه نه دو دا د مسجد کوم جلسه دو میش د خپل قومي مشرون نه د علما کرام نه دا مطالبه کی کلاکا چې څرنګه چې دا سیاسي تنظیمونه دا مشتپانه حکومتي دي دا په دغه وطن کې په دونه ډېره خطر دو چې دیر دریمي رحمت شاه هر دریمي نو په چار دو چې مزید د قوم د نوجوانانو سره ودرېږي دومره خبره میش تو ستر جنگ لیده په دغه جنگ و ټیم په ټیم تیزاب چاول جنگ خو د مو سره فوجي کام کړای دی جنگ خو په دغه شکل کې شوی دی چې سلنډر دی دا سورس دی دا جاسوس دی دا طالب دی دا مالک دی دا لیډر دی خپل سره مړ دي خو دا مرګ ته و دا پټرول چا په اچول دا په آبند دور ته سترګې خلوصول په چار دي دولته وې میش په مختلف نومونه کړي بیا وې یو بل په بل پسې لاګیا کړي د طالب سره د مو هیڅ بادي نشته د طالب سره د دغه قوم د نوجوانانو هیڅ ذاتیات نشته د طالب سره د مو مسله خالي د دغه وطن امن د دغه وطن خلق د دغه وطن تورسرۍ د دغه وطن اقتصاد د دغه وطن عزت بچ کول دي میش د هیچا سره بادي نه لري میش د طالب په مارک باندې دا راژړلي دي ځکه هم ژړلي دي چې جنوزا یې د دغه کړي د وخت په اسلاماتي نه دو کړي د دغه لوسنیوای میش کړای دی په ده پسې داود نن ورځې پره میش کی نو خبره دا دو چې د دغه سره میش نشته زه د مسجد کوم ټول خلک ته وایو چې په کیم ځای کې چیرته چې مسله جوړیږي نو د طالب سره بادي نه د سور سره بادي سرکار میں ټارګټ دی سرکار میں ذمہ ور دی لانډه کلاوه کسای ورمنډه کاوي وو د هغه ورځې پره وستړیا وای چې تر څو پرې امن وي دل خبازید دا وزیر دا مسجد دا مسلم منځای دا دمتونای دا خبره نشته دا وزیرستان چغملای د مودای انګورړه د مودو دا ټوله پښتونخوا د منظور دو درم